سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. د قرآن کریم په ابتدا کې منګه آداب او اصول بیانو. کله چې یو قاری او طالب علم د قرآن د دې آداب او د اصولو لحاظو کې الله کریم هغه ته قرآن ډیر زیات آسان کی. په هغه آدابو کې مونږه اول د ادب اهمیت د هغې وضاحت کړو، بیا ورپسې دوه آداب مونږه د پاره د قرآن کریم ذکر کړي دي. اول ادب تصحیح النیتو، چې د ټولو نه اول یو زده کوونکی د قرآن خپل نیت دا کی چې خالص د الله د رضا د پاره زه د قرآن کریم زده کوم. دویم ادب و عظمت د قرآن کریم، چې د قرآن تعظیم د زده کوونکي او د بیانونکي په زړه کې د هر یو شیز نه بالاتر وي. اوس نننی سبق کې دریم ادب منګه ذکر کوو د پاره د زده کولو د قرآن، چې دا نهایت ضروری ادب دی. په دې کې دنه بیا نور آداب دي، ټول په وضاحت سره ذکر کوو. نو دریم ادب د پاره د قرآن قبل از درس آداب، چې د درس نه وړاندې د کمو آدابو لحاظ وشي. دا به دریم عنوان شي، دریم ادب بشي زمونږه قبل از درس آداب. قبل از درس آدابو کې اول طهارت لازمی دی د یو انسان د پاره، د یو مسلمان د پاره، چې هغوی پاکی نو درس تکینی. پاکی طهارت به د کم سیزونو نه د کم قسم پلیتی او نجاساتو نه دی حاصلی. نو په دې نجاساتو باندې لږ شان خبرې کوو. نجاست دا د نجس نه اغسته شوی دی. نجس معنی د پلید، او د نجاست دو قسمونه دي. هر یو مسلمان له پکار دی چې د دې دوانو اقسامو نه هغه ځان پاک ساتي. اول قسم نجاست چې موږ ذکر کوو نو هغه به نجاست حقیقی وي. نجاست حقیقی دیتا نجاست ظاهری هم ویلی شي. دویم قسم د نجاست چې موږ به ذکر کوو نو هغه د نجاست معنوي. معنا چې څنګه مونږ لیکو دا شان لیکل کیږي، نجاست معنوي. دیتا نجاست حکمی هم ویلی شي، حکم. نو دا دوه اقسام د نجاساتو به ذکر کوو. طهارت به زمونږه د دې دوانو قسمه نجاستونو نه وي چې موږ به د دې نه ځان پاک کوو د پاره د قرآن د زده کولو. قسم اول نجاست حقیقی یا نجاست ظاهری، چونکه دا د ظاهر د انسان سره متعلق وي، دیو جنا دیتا نجاست حقیقی یا نجاست ظاهری ویلی شي. کم نجاست چې په نظر سره ښکاری، په نظر باندې راځي، ظاهریږي، هغې ته نجاست حقیقی وي. بطور مثال انسان واړه بول کوي، غټ بول کوي، یا د جنابت په حالت کې وي، یا د حیض په حالت کې وي، نو دا غ نجاست حقیقی دي چې انسان به د دینه ځان صفا کوي. په دوه طریقو صفا کیږي. یو په غسل سره صفا کیږي چې انسان غسل وکړي، او هغه شریعت موږ ته چل خیلې. کتب د حدیث او د فقه په دې باندې شته ښه تفصیل، تاسو به مخکې موریدلی، بیا به موري ان شاء الله ځای په ځای. ورسره په شریعت کې زمونږه یو بل عمل دی د پاره د طهارت چې هغې ته وضو ویلی شي، او دس ورته وایو.
نو په دې سره منګه د نجاست حقیقي یا نجاست ظاهری نه وتلی شو، منګ پاکیدی شو. او که فرض کا په حالت د مجبورۍ کې غسل یا وضو نه وي، نو شریعت منګ ته بله لاره ښیلی تیمم، چې دا به د دې قایم مقام وي. لکه د دې وضو او غسل بیان قرآن کریم په خپله هم کړی دی. دې دپاره تاسو راوباسئ سورة المائده. سورة المائده 5 نمبر سورت دی، آیت دی د دې 6. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم. او مومنانو کله چې تاسو منځ ته قصد کوئ، اراده کوئ، فاغسلوا وجوهکم، نو ووینځئ مخونه خپل، و ایدیکم او لاسونه خپل، الی المرافق تر څنګلو پورې، وامسحوا برؤوسکم او لاس راښکئ، برؤوسکم په خپلو سرونو، وارجلکم او خپې ستاسو وینځئ خپې خپل، الی الکعبین تر ګیټو پورې. قرآن کریم منږ ته د اودس د وضو د دې په ذریعه د طهارت اغستو چل خیلی دی، امر کړی دی الله چې کلم تاسو مونځ ته پاسیږئ. مونځ ذکر کړی، مراد دی نور عبادات هم دي، نو تاسو د طهارت په حالت کې د الله رب کریم عبادت ته ودرېږئ. بیا الله کریم فرمایي وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. که حالت د جنابت کې مو فَطَهَّرُوا، نو تاسو ځان پاکی اختیار کی، یعنی غسل وکئ. بیا مخې ته الله رب کریم د تیمم ذکر هم کړی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. نو قرآن کریم ګورئ په دې اشیاو باندې امر کړی د پاره د طهارت د اخذ کولو، د پاره د طهارت د اغستو، چې د نجاست حقیقي نه منګه ځان پاک کو. قرآن کریم په سورة الواقع کې لږ وګورئ، مستقل د قرآن د پاره الله رب کریم امر کړی چې تاسو په حالت د پلیتۍ کې، د نجاست په حالت کې قرآن کریم ته لاس ونیسئ. دې دپاره وګورئ سورت دی سورة الواقعه 56 سورت دی، سورة الواقعه 56 56 نمبر، او آیت دی 77 نمبر آیت. انه لقرآن کریم، یقینا دا کتاب دا قرآن، لقرآن کریم د لستو کتاب دے، کریم عزت والا، فی کتاب مکنون په لوح محفوظ کې دے، صدف شوی یعنی محفوظ. په خپل ځای به انشاءالله وضاحت کو، یعنی په یو محفوظ مقام کې دے، د شیاطینو د لمس کولو نه په حفاظت کې دے. لا یمسه الا المطهرون، نه به پوهیږي په دې مګر پاکان خلق. دا یو معنی دلته کو چې کله منګه لمس نه مراد پوهه واخلو، یا بله معنی لا یمسه، لاس بنوړي دی قرآن ته، الا المطهرون مګر پاکان خلق. نو چا چې طهارت اخذ کړي، اغستی طهارت وی پاک وی، نو دغه خلق به قرآن کریم ته لاس وړي. ولی تنزیل من رب العالمین، ځکه دا د رب العالمین د جانب نازل شوی کتاب دی. نو کلام ډیر اوچت کلام دی، دی وجه چې کلم تاسو دی ته لاس وړئ، نو په حالت د طهارت کې به لاس وړئ. نو د نجاست حقیقی نجاست ظاهری نه به منګه ځان اول وباسو. چې کله منګه قرآن کریم درس ته راځو، د قرآن کریم درس ته کینو، اول به منګه څه کوو، ځان به نجاست حقیقي ظاهري نه وباسو. او دا یاد ساتئ په دې موضوع صرف دا 2 آیاتونه نه دي، نورم ګڼ آیات دي د قرآن کریم. او د احادیثو چې کوم کتب دي، نو پاغي کې مستقل په دې باندې ابواب قائم شوي دي، کتاب الطهارت، ابواب الطهارت په نوم. د فقه کتبو کې هم دغه شان کتاب الطهارت الله رب کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ځای په ځای ذکر شوي د الله د طرف هغې ته ملاو شوي دا حدیث، چې په دې طریقه به
ستا امت دی طهارت حاصلی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای طیبوا افواهکم بالسواک فانها طرق القرآن. طیبوا پاک کی افواهکم خپل خلی بالسواک په مسواک سره فانها طرق القرآن زکا چې د خلی ستاسو د لارې دی د پاره د قرآن. نو د قرآن چې کوم لاره ده الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا طریقه خېلې چې خپل امت ته وایا چې تاسو د خپل خلی د پاره د قرآن چې لاره ده دا په مسواک باندې صفا ساتي پاک ساتي. د نجاست حقیقی د پاره امر شوی چې دا په اوبو پاک کوي خله کله پلیتی نو دا په اوبو باندې پاک کوي. نو چې کله د نجاست حقیقی نه الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعلیم خېلې او هغه بیا موږ ته دا تعلیم خېلې چې تاسو سو کوي خپل خلی پاک کوي. نو بیا د نجاست معنوي د غلطو خبرو نه هم باید موږ ځان سکو صفا کو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې زمون دی خلو ته د قرآن د پاره لارې ویلي دي چې دا د قرآن د پاره لارې دي. نو تاسو خلی پاکي ساتئ. دی وجه منګه په نجاست معنوي باندې به هم لږ بیان کوو. څنګه چې د نجاست حقیقی نه پاک کېدل د انسان د پاره د مسلمان د پاره لازم دي چې کله هغه عبادت کوي قرآن ته کینی درس ته راځي. نو همدا شان به نجاست معنوي یا نجاست حکمی نه هم ځان پاک کوي. نجاست حکمی یا معنوي د نوم نه ظاهر دی په دې باندې حکم موجودی د دې د ظاهر سره تعلق نه وي البته باطن سره تعلق وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او الله رب کریم په دې باندې حکمونه کړی وي چې تاسو ځانونه د دین هم پاک کړئ. نجاست معنوي تعلق د باطن سره شو د حقیقی تعلق د ظاهر سره شو. نو د دې نجاسات اوس یو څو نمونه تاسو ته ذکر کوم. پدې کې د ټولو نه لوی او غټ نجاست هغه شرک دی. شرک ته الله رب کریم په خپلم نجس چیز ویلې دی پلیت ورته ویلې او چې پچا کې شرک وي نو هغه ته باقاعده نجس ویلې چې دا پلیتی. لکه دې د پارا سورۃ توبه تاسو ګورئ 9 نمبر سورۃ دی آیت دے 28 یا ایها الذین آمنوا او مومنانو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان نجس پلیت. نو مشرک ته پلیت ولی وی ځکه په دې کې د شرک ماده راغلی. نو دی وجدام یو نجاست دی خو نجاست معنوي دی حکمی دی ظاهری نه دی ښکاری نه باطن سره تعلق دی. نو اول با مسلمان چې کله قرآن تکینی دا به ځان د شرک نم پاک ساتي شرک نه به لري کیږي. دویم نمبر نجاست معنوي چې هغه لوی نجاست دی هغه بدعت دی او په دې باندې هم قرآن کې حکم شته. لکه سورۃ محمد تاسو ګورئ سورۃ محمد 22 آیت دی. سورۃ محمد آیت نمبر 22 سورۃ نمبر دے 20 سورۃ 22 آیت د سورۃ محمد. اللہ رب کریم فرمائی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بیشک هغه کسان کفرو چې انکار وکړو د جهاد نه. کفر نه مراد دلته انکار من الجهاد. وصدوا او بنشو بندول کوي د الله د کتاب نه یا د جهاد نه. عن سبیل الله د الله د لارې نه. وشاق الرسول ور درې اشیاء ذکر کړي دی. یو کفر، دویم صدن سبیل الله، او دریم وشاق الرسول او خلاف کوي د پیغمبر علی السلام. من بعد ما تبین لهم الهدى پس داغه نه چې ښکارا شوی او دوی ته حکم د الله. لن یضر الله شیئا
هرگز نقصان نشي ورکولې الله لس شي وسيحبط اعمالهم او زر دې چې برباد بکی نیک اعمال د دوی. نو دا دریم نمبر شاق الرسول کی اشاره بدعاتو ته کیږي. نو باید منګه ځان د بدعاتو نم پاکو، ځکه بدعاتو سره اعمال بربادیږي، اعمال تباه کیږي. نو که یو تن قرآن ته ناس وي، قرآن ته کینی، نو دی پکار دی چې د بدعاتو نم ځان پاک کی. سوره بدعات دی، رسومات دی، وختن فوختن به ورته اشاره کو، داینه به ځان لري کوي. ګني قرآن به سینې ته ځای نشي، قرآن به سینې ته لاړ نشي. دارنګ یو بل نجاست معنوي چې هغه هم ډیر خطرناک نجاست دی، هغه دی غیبت. غیبت څه ته ویل شي؟ اول په دې ځان پوه کوي. غیبت وی پشیشا د یو تن داسې یو فعل، داسې یو کار، داسې یو خصلت بیانول چې هغه پې خفه کېږي که مخامخ ورته ووایي، دې ته غیبت وی. غیبت د چا پشیشا یو داسې فعل، یو داسې خصلت، یو داسې کار بیانول چې هغه پې خفه شي، دا غیبت دی. او په دې باندې هم قرآن او احادیث ځای په ځای بیان کوي. خو به طور نمونه یو آیت وګورئ، لکه سورة الحجرات، ام دی سورة محمد پسې یو سورت پریک دی بل وګورئ، یو کم 50 سورت دی او آیت دی 12. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، او مؤمنانو ځانو ساتئ د ډیر من الظن د عمل کولو نه په ګمان. په ګمان باندې چر عملونه کوي چې ګمان کې دی راشي دا کس کې دی شي غلوي او ته په یقینو کې. ان بعض الظن اثم، ځکه بعضې ګمان هغه ګناوي. ولا تجسسوا، او غوږسارنه مه کوئ. نو ولا یغتب بعضکم بعضا، دا هغه اصل زمونږ موضوع. ولا یغتب بعضکم بعضا، او غیبت دی نه کوي بعض ستاسو د بعضو. نو الله کریم منع فرمایلی چې تاسو به د یو بل غیبت نه کوئ. او بیا د دې قباحت الله ذکر کی چې سوره بد شی دی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، که تاسو غیبت کوئ د یو تن، نو تاسو دا خوښوئ چې هغه ستاسو ورور مړ شوي او تاسو د هغه غوښې وخورئ. د هغه غوښې خوړل د هغه خو تاسو بد ګڼئ. نو غیبت کول هم د خپلو مسلمانانو، د خپل رونو، د خپل خپلوانو، د دوستانو داسې وي لکه هغه مړ شوي او ته د هغه غوښې خورئ. الله فرمای واتقوا الله، والله نه ویریږئ، ځان د دې غیبت نه وساتئ. یو بل نجاست معنوي چې هغې ته نمیمت ویلی شي. نمیمت د پاره تاسو سورة القلم وګورئ، خو اول دا وپېژنئ چې دا نمیمت دی څه شی. نمام چاته وایي چې یو تن د بل په باره کې خبره وکړي، څه بد رد ووایي، الفاظ داسې غلط استعمال کی، او ته لاړ شي دغه خبرې، دغه دا کلام هغه سړي ته منتقل کی، هغه ته یې ورسې چې ستا باره کې دا ویلي، او نیت دې همدایي چې د دې ترمنځه تعلق خراب شي او د دې ترمنځه جنگ جوړ شي، نو دې ته نمیمت وایي. او قرآن کریم د دې هم تردید کړی، لکه سورة القلم وګورئ، آیت دی 11. سورة القلم دا یو تن میسیج راغی وی آواز کلیر نه دی، نو نور راته وی چې آواز صفا دی او کنه ریسپانس راله څوک راکوي، آواز کټ کیږي کنه چې بیا دوباره زه کټ کم او جوین کم. یو تن راله ریسپانس راکوي، اورئ کنه. نو دې دپاره تاسو ګورئ سورة القلم، سورة القلم آیت دی 11 نمبر، 88 سورت دی 68 آیت دی 11. دلته ګڼ غلط خصلتونه، غلط صفات ذکر کیږي د مکذبینو، د دروغجنو، چې پاغي کې یو غلط خصلت هغه څه شی دی، حماز مشاء بنمیم. حماز دا خو یو جدا خصلت شو،
عیب لګونکي په حق پرستو. مشاء بنمیم تلونکي دی بنمیم په چغلې سره، زی د یو زی خبره بل زی توړي، د خلکو ترمنځه سکی شر جوړي، دې ته ویلی شي نمیمت. او د دې په باره کې متفقن علیه حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام فرمای لا يدخل الجنة نمام، داخل بنشي جنت ته چغلخور انسان، چې څوک چغلخوري کوي دا جنت ته دخول نشي کولی. نو د داسې قسمه نجاساتو نه، د شرک نه، د بدعاتو نه، د غیبت نه، نمیمت نه پکار دی منګه ځان وساتو. یو بل غلط نجاست، یو بل غلط صفت چې هغې ته بهتان ویلی شي، پکار دی موږ د دې نه هم ځان وساتو. هسې خو ډېر غلط صفات دي، ډېر غلط خصلتونه دي چې په موږ کې موجود دی، ټول لري کول پکار دي. خو چې دا کم ذکر کوو نو دا پکار دی چې تاسو لازمن د ځان نه لرې کوي. که چا کې نه وي نو الحمدلله دی وی، او که چا کې وي نو پکار دا دی د قرآن کریم د دې آیتونو په ذریعه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه په ذریعه چې موږ ته هغې بیانوي، نو د دې په ذریعه موږ څه وکړو، د ځان نه دا غلط خصلتونه لرې کړو. بهتان دپاره تاسو لږ وګورئ سورة الممتحنه چې قرآن ورته اشاره کړی. سورة الممتحنه دا 8 نمبر سورت دی. سورة الممتحنه 8 نمبر سورت، آیت دے 12. یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان. دلته ګڼ خباثات دي چې الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ښځو ته ووایه دا د ځان نه لرې کوي، ځکه دا په ښځو کې ډېري، دا نه چې سړو کې دي وي، سړي به هم ځان لرې کوي، خو ښځو ته بالخصوص بیان ځکه کوي په تخصیص سره چې هغې به بیعت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، نو شرایط ورته دا کېښودو. نو د دې نه موږ ته حاصل دام روزي چې سړي به هم دې نه ځان ساتي. نو په دې کې دا 5 نمبر ذکر کوي ولا یأتین ببهتان یفترینه، او راتله به نه کوي ببهتان په بدنامې سره. نو دا بهتان څه شی دی؟ په خپله وضاحت کوي یفترینه چې جوړی دا بهتان د ځان نه، د ځان نه په چا باندې خبره کول، چا پسې خبره کول، دې ته بهتان ویلی شي. دا عظیمه ګناه ده. الله رب کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې تاسو خلک منع کړئ چې بهتان دیم په یو بل نه لګئ. یو بل نجاست دی معنوي چې هغې ته کذب ویلی شي. کذب تاسو ته پته ده دروغ ته وي، او د دروغ ډیره عظیمه ګناه ده دروغ ویل. په دې باندې د قرآن ځای په ځای ایتونه دي، لکه آل عمران 1 کې الله رب کریم ذکر کړي لعنت الله علی الکاذبین، لعنت د الله دی په دروغجنو. دین علاوه احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقانو چې کله خباثات ذکر کوي، د هغې پلیتۍ ذکر کوي یا د هغې اصول ذکر کوي، نو د هغې په اصولو کې یو اصل هغه کذب بیانی دی، چې د منافق یو اصل چې دا به د هغه بنیاد وي هغه څه شی دی؟ دروغ ویل. نو د کذب نه پکار دی موږ ځان وساتو. یو بل نجاست دی معنوي تکبر ورته ویلی شي. تکبر نه د انسان ځان وساتي. تکبر وایي څه ته؟ چې کله یو مخلوق ځان د خپلې درجې نه بالاتر وګڼي، دې ته تکبر ویلی شي. تکبر څه ته وایي؟ چې یو تن ځان د خپلې درجې نه بالاتر وګڼي، دې ته تکبر ویلی شي. او تکبر باندې ځای په ځای بیان دی. په دې باندې لږ تاسو سورة الحجرات وګورئ. وختي منګه سورت روباسلی یو کم 50 سورت دی سورة الحجرات، او د دې آیت دی 14 چې په دې کې اشاره کیږي دې ته چې ځان تاسو د تکبر نه وساتئ. ځکه عزتمند د الله په نیز څوک دی؟ هغه څوک دی چې هغه تقوادار وي، په هغه کې تقوا وي. په یو بل ځان تاسو داسې اوچت مه ګڼئ چې ما سره مال دی، ما سره دولت دی، یا زما نسب ښه دی، زه د هغه بل نه اوچت یم، زما قبیله ښه ده. دا هم په تکبر کې راځي چې تاسو ځان د خپل هغه درجې نه بهر وګڼئ. یا ایها الناس انا خلقناکم، او خلکو ما پیدا کړي تاسو د یو سړي او یوې ښځې نه، وجعلناکم شعوبا وقبائلا لتعارفوا،
او ګرځولې می تاسو لوی لوی قبیله او وړي وړي د پاره د تعارف چې یو بل پیژني. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا زیات عزتمن پتاسو کې د الله په نيز هغه زیات پرهیزګار دی. چا کې پرهیزګاری ډیری دغه د الله په نيز دوچت دی. نو په سبب د مال، په سبب د نسب، په سبب د جایداد او عہده ځان د خپل درجې نه بهر نه کی تکبر شروع نه کی، په سبب د علم تکبر شروع نه کی. نو د تکبر نم ځان پاک کا. یو بل نجاست د مانوي چاغي ته فحاشي ویل شي، بے حیايي. بے حیايي بنه کوي او د بے حیايي د پاره یاد ساتي د ټولو نه اول چې کوم لار دا سبب دی هغه د انسان سترګې دي. دی وجه په سورۃ النور کې الله رب کریم منع فرمایله سړو ته جدا حکم کړي او خزو ته جدا حکم کړي چې تاسو سو کوي ځان او ساتي د بے حیايي نه. او د بے حیايي د پاره الله رب کریم چې ذکر کوي نو اول د سترګو بیان کوي. سورۃ النور 40 سورۃ آیت د 13. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، وای مؤمنانو ته خکته دي کی نظرونه خپل، ويحفظوا فروجهم او حفاظت دي کوي د خپل عورتونو. مؤمنان سړی دیم نظر خکته کی. بیا مخ کی آیت کې خزو تم وی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او وای مؤمنانو خزو ته چې خکته دي کی نظرونه خپل، دی دیم نظرونه خکته کی او سړی دیم نظرونه خکته کی. معنی چې بے حیايي ته لار ورله کولاو نشي نو ځان به د بے حیايي نم ساتي. تطهیر القلب کوي د بغض نه، د حسد نه، د کینې نه زړه به صفا ساتي. نو ان شاء الله صفا ستره زړه ته به صفا ستره کلام قرآن کریم کوزیږي ښه. او که فرض که دا نجاسات ظاهری یا نجاسات معنوي زمون په دی وجود کې وي نو یاد ساتي قرآن کریم هغه زړه ته هغه وجود ته کوزیدی نشي. قرآن کریم پاک ځای غواړي ښه. قرآن د پاره پاک جسم پکار وي. دی وجی چې کوم ځای کې تاسو کینی هغه ځای کوشش وکړئ چې هغه پاک ساتئ. ستاسو کور وي، ستاسو کمرې، هغه ځای پاکي. هلته بے حیايي کارونه نه وي، هلته کذب بیاني نه وي، هلته بهتان نه وي، نمیمت غیبت نه وي، شرکیات او بدعات نه وي، هلته نور داسې افعال نه وي چې هغه د قرآن کریم بې ادبي پکې راځي. دغه کمره هغه ځای به هم تاسو پاک ساتئ. د کم سیس په ذریعه چې تاسو فل وخت درس اورئ دا به هم پاک ساتئ. خپل موبایل صفا ساتئ. په دې کې کوشش کوئ د بې حیايي چې کوم مټیریل دی ګانې بجانې وي، په دې کې نور غلط فلمونه وي، په دې کې نور داسې تصاویر وي غلط، نو دا موبایل هم ته پاک کوئ. ځکه دا ستاسو یو ذریعه ده د پاره د دې چې قرآن زده کوئ. نو انشاءالله چې ستاسو د سبب د قرآن د درس اوریدو دا پاک وي، ځای پاک وي، تاسو خپل پاک کې، نو انشاءالله ستره زړه کې صفا زړه کې به قرآن کریم ځای ځان له جوړي. امام مالک رحمه الله دا یو ډیر لوی امام زمون تیر شوی. دا چې بکله درس راتلو د حدیث یا د قرآن نو د به اول اولامبل، بیا به پاکی جامې واچو، عطر به ولګو، دارنګ ویختو ګیری لبه تیل ورکو، یعنی ځان به روزانه خصفا ستره که. دا به درس لتلو. چاته پوښتنه وکړه چې دا تاسو ولې داسې کوئ؟ نو هغه ورته وفرمایل چې زه د الله او د الله د رسول ملاقات لازم، یعنی زه د هغې خبرې اورم، کلام اورم، زه به څنګه پاک نظم. نو زمونږ چې څوره ائمه کرام دي، لوی لوی امامان دي، تاسو ګورئ هغې که فرض کا د دین د قرآن او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په سینه کې ځایو په لکونو ورته یادو. د هغې اصل وجه دا وه چې هغې د نجاسات حقیقي او نجاسات معنوي نه ځانونه هغې پاک کړي. نو چې کله موږ هم داسې وکړو هغه رز لرې نه ده انشاءالله چې الله رب کریم تاسو هم د دین امامان وګرځئ. دا و طهارت په دریم ادب کې. قبل از درس آدابو کې یو سیز طهارتو چې موږ به طهارت څه کوو، دا به موږ په خپل وجود کې راولو، پاکوالی راولو. په دې کې یو بل سیز هم ذکر کوي چې ستاسو د کوم ضرورت سامان دی،
لکه ستاسو د موبایل انټرنیټ د درس نه مخکې چیک کوئ، ځکه فی الوقت ستاسو درس آنلاین دی نو دا ګوري د درس نه مخکې ګنټه نیمه چاہے زما انټرنیټ فعال دی که نه چېرته نیمې کې ختم نشي. کوم ځای کې ستاسو سیګنل یې نه وي کوشش کوئ داسې ځای کې کښېنئ چې هلته سیګنل لږ بحال وي نو چې تاسو ته رکاوټ مانع نشي په درس کې. دین علاوه په درس کې کوم مټیریل ستاسو ضرورت لکه بیاض تاسو قرآن کریم هغې سره پنسل باقاعده چې تاسو لیکل کوئ، آیت ویم د هغې ترجمه لیکئ، تفصیلی کلام کوم نو هغه تاسو په خپلو کاپیانو کې لیکئ، قلم در سره وي چې تمام مټیریل ستاسو سامان تاسو سره موجودي. او د دې لیکلو فایده هم ګورې ډېره زیاته ده چې څومره لیکئ دومره به تاسو ته ښه یادېږي. حدیث کې راځي یو انصاري احادیث اورېدو د نبي علیه الصلاة والسلام نه، نو وروسته یې شکایت وکړو چې ما ته یادېږي نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل استعین بیمینک، په خپل لاس سره امداد واخله، یعنی امداد څنګه په خپل لاس سره وکړه د خپلو مازغو چې تی په لاس لیکه په یو کاپۍ کې په یو صفحه باندې، نو دا به تا ته څه کېږي یادېږي به. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکه نه همدغه سبق موږ ته حاصلیږي چې په لیکلو سره انسان ته څه کېږي هغه څیز یاد شي. دارنګ سورة العلق اول سورت چې نازل شوی 4 آیت کې الله رب کریم څه فرمایي؟ اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، هغه ذات چې ښودنه کړې په قلم سره. نو قلم یو عزتمن شیز دی، کوشش دا کوي چې قلم ډیر ډیر استعمالوي. په قلم باندې مستقل صورت الله را لېږلی د پاره د دې چې خلکو ته د قلم اهمیت معلوم شي. نو د قلم اهمیت وپیژنئ. د درس نه وړاندې قبل از درس آدابو کې تاسو کته طهارت او ځان پاک کول له دې تمامو خباثاتو نه. دویم ستاسو د ضرورت سامانونو چې دا تاسو سره د درس نه وړاندې هر څه موجودي پاکي، نو انشاءالله چې تاسو درس ته راځئ قرآن ته راځئ د قرآن کریم دا علوم به انشاءالله ستاسو سینو کې ځایږي او وقتا فوقتا به تاسو د قرآن دا علوم په خپل ټول جسم کې ګورئ. ستاسو په سترګو، ستاسو غوږونو، ستاسو ټول وجود اندامونو کې به د قرآن اوامر هغه ځای نیولي. نو الله تعالی دې موږ له په دې بیان باندې عمل توفیق راکړي. سباني سبق کې به انشاءالله بل ادب د پاره د قرآن ذکر کوو. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.